ډېر داسې ګناهونه شته چې هغه د انسان پر ژوند باندې منفي اغېزه کوي، ډېر بد اثرات اچي، دنیا او آخرت ور خرابوي. د دنیا او د آخرت عاقبت انجام به بد وي. واورېده علماو داسې ګناوې لیکلي دي. په هغه ګناوو کې یوه ګناه دا ده چې یو سړی د نامحرمې ښځې سره د پردیو ښځې سره ناجایزه رابطه لري، د عشق مجازي په نامه باندې یا د پیار په نامه باندې یا د بل څه په نامه باندې هغوی سره اړیکې ساتي، د هغوی سره ګرځي، د هغوی سره دیدن کوي، د هغوی سره مجلسونه کوي. دا انسان په دنیا او آخرت کې ذلیله کوي، خوار به یي، مسکین به یي، په ټوله زندګي والله که دی د رزق خاوند سي، د خلکو په نظرو کې به ټیټ وي، د الله جل جلاله په مخ کې به دا کس ذلیله وي. پام کوئ ځوانانو، زموږ په معاشره کې موږ دا وینو ځوانان اوس دا پیشن بولي چې دی باید د ځان لپاره یو ښه ملګری ولري، ګرل فرند چې ورته وایي. اوس خدای و د عشق مجازي دپاره لارې هوارې سوي دي، دا یو پیشن ګرځولی دی. کوم انسان د ښځې سره رابطه نه لري علیاذ بالله علیاذ بالله، هغه د دې موجوده پیشن دور څخه یو وتلی صحرایي سړی. زموږ ځوانان ډېر په دې اخته دي، ټلیفونو کې نمبرونه ورسره یي، په ګنټو ګنټو خبرې ورسره کوي، بیا یې راغواړي، بیا ملاقاتونه ورسره کوي، په موټر کې د ځان سره ګرځي. یو خدا د انسان په بدن کې دننه یو غیرت وي، یو احساس وي. دا ستا غیرت مني چې تا د بل خور د بل لور د ځان سره ملګری کړې ده، که ستا خور یا ستا لور یا ستا مېرمن بل سره د ځان سره بوبوځي، ستا نه اوس اخي دومره لږ خو فکر وکړه که نه. ته نن د شیطان په اتباع کې، د نفس په اتباع کې در هر څه تېر سوې، در غیرت هم تېر سوې، د الله تبارک وتعالی رضا او غیر رضا در دې ګرده تېر سوې. په دنیا کې در لنګوټي و، در پښتنیت و، د غیرت و، در شملې دا د ګرده د پښو ته واچول. ولې ته خو شهوت په مخ اخیسته. دا ټول هغه وخت کې ده چې انسان د خواهشاتو تابع سي، انسان خواهشات په مخه واخلي، د نفس د شیطان تابع سي. فلا تتبع الهوا، تاسو د خواهشاتو اتباع مه کوئ. دغه د خواهشاتو اتباع، دغه د نفس اتباع، دا د شیطان فرمانبرداري، دا انسان ګمراه کوي د الله د لارې، د خدای د لارې اړوي. ځکه نفساني خواهشات دا انسان ګناهو ته آماده کوي. ګناهونه د انسان پر زندگی باندې ډېر غلطي خطرناکې اغېزه اچوي. در ټولو نفساني خواهشاتو کې غټه ګناه دا ده چې سړی د نامحرمې ښځې سره رابطه کوي. قرآن کې الله بار بار موږ ته وایي، ښځو ته خطاب کوي، نارینهو ته خطاب کوي. قرآن کې الله وایي ولا تقربوا الزنا، زنا ته به نږدې نه ورځئ. زنا ته نږدې دا دی چې دواعي د زنا دي، هغه افعال، هغه کارونه چې سبب د زنا ګرځي، دا په اسلام کې حرام دي. هغه د اړیکې ساتل، دا ټلیفونونه کول، دا د عشق په نامه، د پیار په نامه، په پلان نامه باندې د ښځې سره رابطې جوړول، دا په اسلام کې سچ پچ حرام دي. یو مسلمان دی، اسلامي دی په زنا اخته. ما تا درته وویل چې کوم کسان علیاذ بالله په دنیا کې په زنا اخته دي، دا واورئ د خدای په خاطر، د 5 منټو د 10 منټو د شهوت په خاطر باندې د شهوت ته پوره کول دپاره خدای مه ناراضه کوئ. د قیامت په ورځ چې کوم چا زنا کړې وي، د دې د بدبویۍ څخه به ټول انسانیت په تکلیف وي، او هغه به په هغه وخت کې درته شرا کوي چې خدای دې تباه برباد کړي، دا څه بدبویي چې کړی. دا یو ده. او بل دا یوازې زنا دا نه ده چې سړی زنا وکړي، زنا د خولې زنا ده، د هغې سره اړیکې ساتل، خبرې کول. زنا د سترګو زنا ده، ځکه هغوی ته لیدل، د هغوی سره لیدل کول، هغوی ته کتل. د لاس زنا ده، هغه په لاس باندې مسه کول، د هغوی لاس په لاس کې. دا واورئ ځوانان، نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي، مسند احمد دا روایت اخیستی دی، کم چا چې د نامحرمې ښځې لاس په لاس کې ونیوي، د دې دواړو لاسونه به د قیامت په ورځ الله د جهنم په اور باندې اجدید اسي. وجه د الله بنده د 5 منټو شهواتو دپاره بیا نو تا ته شیطان دا دومره مزینه کړي، دومره ته ښایسته کړي چې دا خو پیار دی، دا خو عشق دی، دا پلانکی دی، دا پلانکی دی، هغه سبب د زنا وګرځېږي. زموږ په معاشره کې بعض انسانان داسې شته. اوس خو زموږ زنانه هغه خوندې چې هغه دومره حیاداره، دومره باپرده چې بغیر د محرمه به د کوره نه سوی راوتلی، که به راوتلې هم دومره په شرم په حیا کې به روانه وه چې د نارینهو به لا د هغې نه حیا کېدل د دې د حیا په وجه باندې.
اوس دغه حال ته راوتلي محرم کس پلار ورور خاوند زوی خو نه یې چینې په دا کوڅه کې داسې را روان یي والله بالله د انسانان اوس په دیوالو باندې ځان تخته کوي چې دا تېر سي او دره به پېښ نه سي پخوا به چې یو ښځه را روانه وه هغه به د حیا د وجې د پاک دامنۍ د وجې د عفت په خاطر باندې د شرم په خاطر باندې پر دیواله باندې داسې چسپه سوه د حیا په وجه لیکن نن نارینه هغه حال ته رسېدلی دي بیا ولاړ سي بازار ته دکاندار سره خبرې کوي دکاندار سره په داسې حال کې چې یو دکاندار په داسې حال کې چې هلته دا خپل عرضي پرده چې کړې ده دا مخ ورته لس کې داسې خبرې ورسره کوي لکه دا چې خاوند وي یا ورور وي یا بل حدیث ته معلوم دی نبی علیه الصلوة والسلام څه فرمایي قطعا په تاسو کې ښځو و نر باید په یوه ځای کې سره یو ځای نه سي تر څو چې د دې محرمات یعنی محرم هغه قریب چې د دې نکاح ورسره روان نه ده چې پلار دی ورور دی دا ورسره دی نو زموږ په بازارونو کې څه آیا دا د بېبان ښځې راځي آیا دا نورې ښځې راځي